روحاني علاج یې داسې دی چې کوم خویندرونو د ویښتو مسلې ورته او دلته تاسو زه ویلم چې د ویښتو د ګنج پنچ کوم دی دا کوم چې ویښته قدرتي خیږي دې دپاره به زه نن د دې نه پس بله ویډیو کوم دا صرف هغه کسانو دپاره ویډیو ده چې د چا ویښته وي خو کمزوري وي یا یې ویښته خیږي هغه کسان دې په دې ویډیو باندې عمل وکړي ډېر اسان کار یو ډېر بهترین کار کم کسان چې کم تیل په کور کې استعمالي که هغه د شړشمو تیل استعمالي که د زیتون استعمالي که د کلونجي استعمالي چې کم تیل د هغې سره په کور کې دي هغې دپاره به داسې وکړي چې هغه تیل په یو کلاو لوښي کې به واړئ او 3 ځل به درود شریف ووایي کم درود ابراهیمي هغه درود ته وایي چې کم موږ په منځ کې اللهم صل علی محمد په منځ کې کم درود وایو 3 ځل به درود شریف وایي بیا په قرآن کریم کې یو سورت د حامیم سجده د دې آیت نمبر 44 40 نمبر آیات قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء تر دې ځای پورې دا آیات تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دغومره حسابه 21 ځل ووایي د 3 ځل درود شریف نه پس بیا به د هغې نه پس بیا 3 ځل درود شریف وایي او دا به په هغه کوم مخې ته چې تیل پراته دي په هغې به یې بدن کې روزانه به دغه تیل استعمالي 21 ورځې د دې عمل دی خو که کوم دوستانو 21 ورځو سره بهتري رانغله او هغه وایي چې بهتري راغله خو نور هم کول غواړم نو ممانعت نشته د دې نه هغه مخکې نور هم کار کولی شي او ټول کال یې استعمالولی شي ټول 15 منټه یا 10 منټه به دې وظیفه باندې لګي همیشه دپاره استعمالولی شي انشاءالله العزیز هغه خویندرونه چې د چا ویښته کمزوري دي او هغوی ته د ویښتو شکایت دی او بهترین علاجونو سره د هغوی فایده نه ده شوې دا یو روحاني عمل د قرآن نه یو علاج دا ستاسو په خدمت کې ما پیش کړ انشاءالله العزیز بهترین نتایج به ورته میلاو شي ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ انشاءالله ها یو آخر کې یو خبره کوم چې یو خو زموږ چینل سبسکرایب کوئ بل زموږ د چینل چې څومره وظایف دي هغې دپاره زما څه چارجز نشته چا نه پیسې نه غواړم یو آسان شرط مې ایښودی چې کم کسان زمونږ وظایف کول غواړي زمونږ چینل به سبسکرایب کوي زمونږ ویډیو به لایک کوي او خپل بهترین چې کوم خیالات دي او د دعاګانو د خپل جذباتو اظهار به د کمنټ په صورت کې موږ ته کوي نو بس هغوی ته اجازت دی چې ته اجازت میلاو شي نو د هغې نتایج به هم ډېر بهترین وي او ډېر ښایسته نتایج به وي د بلې ویډیو پورې مال اجازت راکوئ د الله په امان